لوی لارې هغه ځای چې هره شیبه سلګونه موټر پرې ګړندی تګ کوي. همدلته یوه کس داسې کمپاین پیل کړی چې د ساده خو اغیزناکو پیغامونو پر مټ د موټر چلوونکو پام د ژوند ارزښت ته راړوي. پیغام د موټر په احتیاط چلوي، هم به ستا ژوند وژغورل شي، هم به تا سره د کورنۍ که هېوادوال د هغو ژوند وژغورل. په لاس کې نیولي شعارونه یې له هر چلوونکي غواړي چې له ګړندي تګ ډډه او د ترافیکي اصولو درناوی وکړي. ځینې موټر چلوونکي څنګ ته تم کیږي، خبرې اوري او مننه ترې کوي، خو ډېر نور بیا له درېدو او د دې کس له پیغامونو اورېدلو پرته خپل سفر ته دوام ورکوي. ناصر خان د ځینو موټر چلوونکو له بې پروایۍ سره هره ورځ په هماغه هیله ولاړ وي چې ښایي د ده یو پیغام د یوه انسان ژوند وژغوري. ناصر خان ناصري د ننګرهار حصارک ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي 3 کاله وړاندې وروسته له هغې د ترافیکي پیښو د مخنیوي کمپاین پیل کړ چې څو نږدې خپلوان یې په یوه ترافیکي پیښه کې مړه شول. اول خو مې خپله ترورجان او د هغې دوه لمسان د سرخو سیمه کې ترافیکي پیښو له امله په شهادت ورسېدل. نو د هغې داسې ګڼ شمېر هېوادوال د کونړ په لاره، د تورخم په لاره، د کابل او د لغمان د میپر په لاره مې په خپلو سترګو ډېر هېوادوال په ترافیکي پیښو کې په شهادت ورسېدل. نو مجبوره شومه ځمکې ځای رانه کړ، نو بیا مې د دې کمپاین شروع کړ، اډې په اډې وګرځېدم. ناصري وایي د همدې کمپاین په ترڅ کې یو ځل له ننګرهاره تر کابل پلی هم تللی او تر دې دمه یې د هیواد 21 ولایتونو کې د ترافیکي پیښو د مخنیوي ولسي کمپاین کړی. دغه جلال آباد نه تر کابله پورې خپې بله خپې لاړم. 2 ورځې 2 شپو کې مې مسلسل سفر وکړ. لارو کې مې مختلف چک پوینټونو کې موټر چلوونکو سره خبرې وکړې. همدغه پیغامونه مې ورکړل چې احتیاط کوئ، هېواد کې ترافیکي پیښې ورځ تر بله زیاتېږي، یوه ګڼ شمېر هم هېوادوال هم په شهادت رسېږي. بلخوا د ننګرهار امنیه قمندانۍ وایي په تیرو 3 میاشتو کې په دغه ولایت کې 28 ترافیکي پیښې ثبت شوي چې له امله یې 27 کسان مړه او شاوخوا 50 نور ټپیان شوي دي. د دوی په خبره د دغو پیښو مخنیوي لپاره د ترافیکو مدیریت د جلال آباد ښار ترڅنګ په ولسوالیو کې هم وخت ناوخت ترافیکي څار کوي. ترافیکو د قوانینو خلاف عمل کوي یا هم سرعت د دوی زیاتې یا بې احتیاطي کوي په لاره. دغه موټران دروي او هغه کسان چې دوی لیسنسونه نه لري او دغه ته عامه پوهاوی ورکول کېږي تر څو د ترافیکو کوم قوانین چې دی هغه په ځان باندې عملي کړي او د ترافیکي پیښو ګراب کې کموالی راسي. د یادونې وړ ده چې د هیواد بېلابېلو ولایتونو کې د ترافیکي پیښو زیاتوالي له امله هر کال لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله وړي چې د مسؤلینو په وینا د چټک تګ، بې احتیاطۍ، د ترافیکي اصولو نه مراعات او د موټر چلوونکو لازمې روزنې نشتوالی له مهمو لاملونو دي. عزیز الحسن نعماني، حریت راډیو، ننګرهار.